قابل احترام مسلمانانو ورونو پلار او مور ډېر لوی دولت دی د پلار او د مور مقام رب په کلام کې بیانوي د پلار او د مور مقام امام الانبیا بیانوي د پلار او مور مقام دین اندازه به ولګو چې رب العالمین خپل امر اول کوي الله تعبدوا الا اياه متصل رب وی وبالوالدین احسانا پلار او مور سره بهترین سلوک کوا پلار او مور سره بهترین برتاو کوا حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي د جنت دو دروازې دي یو دروازه پلار دا بل دروازه مور دا د مور په خدمت الله ملاویږي د مور په خدمت الله د رضا اظهار کوي زما محترمو تفاسیر لکی یو مشهور واقعه یو مشهور خبره الله دې زموستا په عمل کې راولي الله دې د خپل والدینو قدردانی را نصیب کی د چا چې شتا الله دې ځوانانو ته خدمت توفیق ورکي د چا چې وفات دي الله دې مغفرت نصیب کی د صحابه کرامو په دور کې صحابه کرام یو صحابي ته د کلمې تلقین او وینا کوي داغه په ژبه کلمه جاری کیږي نه زما محترم دا خبر او پیغام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورسید د الله پیغمبر او فرمایل د والده محترم حیات تا صحابه عرض کی قربان یا رسول الله حیات ته جم دیدا د الله پیغمبر را اوغختا وتوی د دې کس باره کې د دې صحابي باره کې تسوي پیدا زما زوی دی انتهایی متقی پرهیزګار عبادت گزارا تهجد گزارا وزت خپایما د الله پیغمبر صحابه کرامو ته د غمور وړاندې او فرمایل چې لا شډیر خشاک وروړي او بلې کې دې پکې واښوي هغه مور وی دا ولی د الله پیغمبر او فرمایل که شرطی نه معاف کې نن د معافی اعلان تنه کې نو دین زیات خطرناک غاټی را روانه ده خطرناک حالات دي محترم هغه مور معاف کوي دغه په جمع الجبه باندې الله کلمه جاری کا د الله پیغمبر هم خوشاله صحابه کرام هم خوشاله محترم کچری د پلار او مور خدمت کو محترم الله به کلمه مرا نصیب کوي د پلار او مور خدمت کو الله به دنیا کې عزت امرا کوي د پلار او مور خدمت کو الله به بند بیړه رواني کی د پلار او مور په خدمت باندې الله د خپل رضا وعده کوي د ریاض الصالحین مشهور حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د پلار او د مور په خوشحالی کې د الله خوشحالی ده د پلار او د مور په رضامندتیا کې د الله رضا ده د پلار او د مور په خفګان کې د الله خفګان دی رب دې موږ ته د والدینو قدر را نصیب کی رب دې موږ ته د خپل مور او پلار خدمت توفیق راکړي تمام ځوانانو ته تمام نارینه او زنانو ته عاجزانه درخواست دی چې ګوره د پلار او د مور قدر وکړي د پلار او د مور په خدمت الله د جنت وعده کړی ده د پلار او د مور په خدمت باندې الله د مغفرت وعده کړی ده د پلار او د مور په دعا چې څوک رنګ دي ابد رنګ نشو د پلار او د مور په دعا الرب العالمین تمام مشکلات اساني رب دې موږ ته توفیق د خدمت را نصیب